د کهاني شروعات د تجربه کار جاسوس نه کیږي چې هغه نوم ایلډرو وي. هغه نوکري او هر څه پرې خو دی و د ژوندۍ تیرولو دپاره ځان لا یو مصریخانه کولو کړي. یو ورځ دته خپل ګاډي خراب شو، د هغې په ټیک کولو کې مشغولې چې د شاته نه پې غله راشي. هغوی د ده نه هر څه غواړي چې دی د سامان د ورکولو نه په سختۍ سره انکار وکړي، ولې چې د په ځان باندې یقین یې چې رانې اخیستی نشي. د غل ملګري پې ناڅاپه په سر وار وکړي او بیا یې ورله ښه زر ونیسي چې ول پې ورله په چاړه ګزارونه کړي او بیا ترې سامان واخلي او وتښتي. کله چې ایلډرو په وینو کې لت پت په اوښ کې راشي نو ښځې مړه پرته وي. په دې سره د ده زړه مات شي او په دغې سخت وخت کې تاڼې ته لاړ شي چې په دې کې پولیس تحقیق شروع کړي. او بل خوا د خپلې لور سره دې د ښځې اخیر رسومات ادا کوي. د شپې په وخت کې دې د ځان نه د غم د هېرولو دپاره شراب وڅکي، خو د هغې یادونه، اداګانې او خندې خوب ته نه پرېږدي. سروزې پس دې پولیس راغواړي چې تا چې موږ ته څنګه غله یاد کړي وو هغه موږ ګیر کړي دي، ته راشه موږ ته اصل کس وښایه. ایلډرو یې په یو نظر کې وپېژني چې هغه کس دی د چا چې په مخ باندې د مچ واله چاپه ده، د زما ښځه وجلې ده. دې په اورېدو سره پولیس ده ته د تلو دپاره ووایي چې باقي دې ته خلاص اوسه، موږ پوهه شو. دوی د ده په زړه کې شک پیدا شي چې دا دومره اسانه خبره نه ده لکه دا څنګه چې د پولیس جوړه کړې ده. دې لا په تاڼه کې ناست وي چې هغه قاتل په خوشحالۍ سره خپل ذاتي سامان راواخلي او د تاڼې نه نیغ روان شي او په روانۍ کې ده ته په خندا کې سترګو وموښي. دې حیرانه پاتې شي چې تاسو وړاندې چې د ووته، خو پولیس ورسره په دې خبره ختمه کړي چې موږ سره د خلاف هیڅ قسمه څه ثبوت نشته، د څه په بنیاد یې گرفتار کړو. ایلډرو ورته وایي چې تاسو له حکومت تنخوا د دې دپاره درکوئ چې تاسو زموږ حفاظت وکړئ، ثبوت را پیدا کول د ستاسو کار دی. خو پولیس یې ونه مني. دې په غوسه کې په دې نیت را روان شي چې د خپلې ښځې بدل به په خپل اخلم. دې کور ته راشي او په المارۍ کې سوري وکړي چې د هغې د شاته نه خپل د کلونو زوړ سامان راواخلي چې په هغه کې قسمه قسم پاسپورټونه او تمانچې وي. بیا دې د خپل زوړ نی دکان ته لاړ شي او د نی نه د قاتلانو لیست وغواړي چې زه واپس دې میدان ته راغلم، خو هغه ورته انکار وکړي چې ته په هغوی څه کوې، په تا خو وخت تیر دی. خو مجبوراً د دوستۍ د خاطره هغه وله د هغه قاتل پته ورکړي چا سره چې د ټولو قاتلانو معلومات پروت وو. په حیرانتیا سره دې چې کله د پته کتاب کولو کړي نو په هغې کې هغه قاتل و چا چې د ده ښځه وجلې وه. نی ورته وایي چې دا عام کس نه دی، ده له پولیس هم ګوتې نشي وروړی، د ده په سر باندې د غټ چا لاس پروت دی. خو دوی په دې خبره باندې هغه دکان پرېږدي چې غم مه کوه، عمر یې لږ پاتې دی. دوی هغه ځای ته را روان شي چېرته چې به هغه اکثر کېناسته پاڅېده. دوی دغلته په خاموشۍ سره ناست دي چې د قاتلانو ملګری وپېژني او په سترګو سترګو کې ورته ګوري او په غوسه کې راشي او د سنوکر بال را واخلي او په میز یې کېږدي او چوکه ولرولي چې د مخې ته د شرابو ګیلاس پې مات کړي او د مخې سرې په منډه شي. ایلډرو ورپسې شاته رواني خو هغه ترې چېرته خوشي ځای ته منډه کړي. د ایلډرو په یو پوډري باندې شک راشي، خو د هغې نه مخکې هغه کس پرې شاته نه تمانچه کېږدي، خو دې پې په خپل پټ مهارت سره راتاو شي او دیوال ته ولګوي. وي زما د ښځې قاتل چېرته دی؟ چې د هغه په جواب سره دې حیرانه پاتې شي. وي لا ته چې کوم کس یادې دا ستا قاتل نه دی، ته خپل غل وپېژنه. دې ورته وایي نو څوک دی؟ چې په خندا کې به ته هغه وایي چې زموږ مشر، ده د هغه په حکم باندې دا هر څه کړي دي. ایلډرو د هغه د مړ کولو والی چې په دې کې پې څوک آواز وکړي دا هغه نه وي. وي دې مه وژنه، دې به موږ له پوره معلومات راکړي. خو په دې کې هغه تمانچې ته لاس کړي چې دې دواړه په شریک وولي او بیا یې روچت کړي او د ګن ډبي کې واچوي. خو دوی د ځان نه خبر هم نه وي چې یو کس دا ټول منظر په خپل موبایل کې ریکارډ کړي او د ښار د ټولو نه غټ بدماش مخې ته یې کېږدي چې د هغه نوم ایلونزو وي. د دې ویډیو په کتو سره دې فوراً پولیس ته رنګ وکړي چې دې کس له د وخت د سره غم وکړه. ګینې ما سره د ګورنر د بدعمله زوی ویډیو ده او زه به یې په نیټ باندې ورکړم. پولیس هم پوه شي وي که دا خبره مې ونه منله نو نوکري خو مې تلې تلې ده، خو دې دنیا نه به مې هم وباسي. د شپې په وخت کې نه خپل دکان ته راشي چېرته چې د مخکې نه د هغه چاپې والا بدماش د ده په انتظار وي. دا کسان هم په مزه مزه پیروزي، خو هغه هم څه عام نه نو بلکې د ایلډرو غوندې سابقه جاسوس پاتې شوی وو او په خپلې تجربې سره ټول کسان قابو کی او مشر یې خپې سپکې کی. بل طرف ته ایلډرو د دوی په تلاش کې د چاپو والا دکان ته لاړ شي او هلته د دوی په باره کې معلومات حاصلوي. هغه د چاپو والا کس هم د هغوی کس وخیچي او په ده تمانچه کېږدي، خو دوی والا تمانچې ته لاس ورواچي او د ځان نه لرې وولي چې هغه ورپسې د غوسې نه چاقو روباسي او په ده ګزارونه شروع کړي او لاس پې وله اوس کړي. خو دوی د خوږ لاس باوجود یې راقابو کړي او په یو وار سره ولکاته ختمه کړي او د هغه د موبایل او د مال سرې د دغه ځای نه را روان شي. دوی د هغه د موبایل
نه د مچ د چاپی والا بدمعاش ته میسج وکي چې ستا مال ما سره دی زر تر زره په 20 منټه کې کلب ته ځان راورسوه او ایلډرو او ملګری په پوره تیاری سره په دغه ځای کې داخل شي خو هم یوازې نه وی راغلی د مخ سره د هغوی کسان په دوی ډزې شروع کی چې میسج والا خو دی خو دغه ټټوان د دوی د مقابلې نو دغه ټول ولا ځای ته ورسوي او بیا ولا د مشر نه تپوس کوي چې صفا صفا الوایا زما ښځې تا ته څه ویلو خو خبره اړی راړی چې دوی د مخ سره ځای ته ورسوي او په شاته دروازه باندې د دغه ځای نه تیښته وکړي کله چې ایلونزو ته دې په باره کې پتو لګي نو هغه د په لور پسې ورشي او کور ته په رسېدو سره د مخ سره په ډز وکړي او بیا ولا نو ته وایي چې نیکه دې راوغواړه چې موږ په خطر کې یو د میسج په کتو سره ایلډرو پتا دې سره دغه ځای نه روان شي او د لور کور ته پر رسېدو سره فورن ولا یو کس مړ کی چې په دې کې ایلونزو را مخکې شي چې دلې په نوسې باندې تمانچه کدلی وي تمانچو غورځوا ګینې نوسې د لاړه خو د مخکې نه منصوبه تیار کړې و د ملګری د لری نه ایلونزو پنهخه کړي چې په ایلډرو د ډز نه مخکې په ډزو کې په ډیره مشکله باندې د صرف یو خبره وکي چې دا هر څه ما د گورنر په خوله باندې کړی دي په دې کې پولیس هم راورسي چې کم په اصل کې د گورنر پارټنر او په دې تمانچه کې دي بیا سي د ځان دوم رستړې کو ته خو به هسه هم مړې خو په دې کې د ملګری راشي او دی بچ کی بیا دوی په گاډي کې کینی پولیس ته هتکړې چولي چې ورته په خپل باندې را شروع شي چې گورنر دا هر څه د تیلو د کپنې په بدل کې کړی دي ستا ښځې دغه د کپنې خلاف خبرې کولې چې دوی به ملک ته نقصاني خو هغه د پیسو په بدل کې د بدمعشانو په ذریعه سره لاره صفا کړه بیا دوی دغه د گاډي د لاندې بم ولګوي او دغه د مرګ په حادثه کې بدل کی اوس دوی ته خپل دشمن معلوم شي او سیده د گورنر په ځای کې داخل شي چرته چې اول ورلا یو چمچه قابو کیو بیا بلا په دې کې د ډز د وزن پورې دو سره گورنر ټوپک په لاس لاندې راکوشي په ایلډرو ډزو کې اوروي غورځي او څنګه چې په د بل ډز قبول والي ایلډرو ته ټوپک دیکه کی هغه ته پسنه طریقې سره ځان خلاص کی او په د ډز کوي خو دا غي نه مخ کې دی پکې چاکو ورخخ کی او وازه خله غورځي دا خبر پولیسان ته هم رسیدلی چې د گورنر په کور حمله شوه دا او پولیسان د ټول کور راچا پیرش خو دې تختیدو په ځای باندې ورته مخامخ شي چې هغه په ډزو سوري وریږي او خپل خزله د انصاف ورکول سره پزمکه پروزي تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په نوې ویډیو سره مال راکې اجازه بای بای